دغه دعوه چې دا د کامګار خټک دغه دعوه د رحمان بابا عقیدتمند نجیب سربندی رد کړي هم دا او په جذباتي انداز کې جواب هم کړی دی او هغه شیرونه هم زستاسو مخې تقدم اول د نجیب سربندی نجیب وی چې د کامګار د بیهوده خبره ګوره د کامګار د بیهوده خبره ګوره چې ویل که خان بادشاه زی وزیر یم او چې شیر لا مثل دی باندې خای که رحمان وای په شیر علمگیر یم او څه خوشحال او څه کامګار او څه شیر په احوال د ګوخې ګوخې خبیر یم او د شعراو سر حلقه عبدالرحمن دی زه نجیب د شعر دامنگیر یم دا د نجیب سربندی خراج عقیدت د رحمان بابا ته او جواب دی د کامګار خټک د هغه دعوی چې ویل که خان بادشاه زی وزیر یم اوس چې موږ د کامګار خټک دیوان ګورو کامګار ډېر لوی شاعر دی نازک خیال شاعر دی موږ چې د کامګار دیوان ګورو نو د کامګار په دیوان کې نه هغه دعوه شته په کوم کې چې پر رحمان بابا اعتراض شوی دی نه هغه تنقید شته نه هغه اعتراض شته د دې مطلب دا دی چې یا خو کامګار په خپله د خپل دیوان نه دغه اعتراض ویستی دی او یا د کامګار دیوان چې کاتبانو او تر موږ را رسېدلو کې څومره خلک په دې کې په رابطه کې پاتې شوي دي هغوی د کامګار دغه کلام برداشت کړی نه دی چې دا د کامګار د دیوان برخه شي د کامګار دیوان چاپ دی په افغانستان کې هم چاپ دی تسنیم الحق کاکا خیل مرحوم چاپ کړی دی تقویم الحق کاکا خیل مرحوم چاپ کړی دی خو پر رحمان بابا باندې دغه شوی اعتراض دغه د دیوان نه غیب دی چا غیب کړی دی دا د رحمان بابا د شعر کرامت دی چې هر چا غیب کړی دی بیا راځو دې ته چې د خوشحال بابا په خاندان کې یو بل شاعر دا جرأت کړی دی چې پر رحمان بابا اعتراض وکړي دغه شاعر نوم دی نواز خټک نواز خټک دا شعر ویلی دی چې په لحد کې به توبه کا دل شعره دا غزل کې مې څوک واوروي رحمان ته دا هغه نواز خټک نه دی کوم چې ستاسو ذهن ته راځي موږ د شیدو نواز خټک پیژنو چې هغه ډېر لوی سړی او ډېر لوی شخصیت او د تورې او قلم خاوند کتاب یې هم لیکلی دی نورې بلا خدمات دي دغه نواز خټک خلک پیژني خو دا چې کوم نواز خټک پر رحمان بابا اعتراض کړی دا د کلاسیکي دور نواز خټک دی کلاسیکی شاعر نواز خټک دی چې هیڅوک نه پیژني نه دیوان شته نه کلام شته نه نوم شته نه نشان شته حالانکه کلاسیکل شاعر دی او دا د رحمان د شعر کرامت وګورئ چې د رحمان بابا مزار ته د خپل شعر لېږلو خپل هغه فکر او هغه فن هم دفن شو هیڅوک کلاسیکی شاعر نواز خټک یا دغه دیوان یا دغه کتاب نه دی خبر دا ماته د رحمان بابا د شعر کرامت ښکاري دغه شان یو بل زمونږ د دور محقق عقاب خټک پر رحمان بابا یو کتاب لیکلی دی په نثر کې تحقیقي کتاب لیکلی دی او په هغې کې داسې شعرونه راخیستي دي چې هغه د رحمان بابا د صوفیانه او روحاني علامتونو په ذریعه د یو فکر اظهار و عقاب خټک دغه شعرونه هغه معنی اخیستي دي چې هغه اعتراض ته جوړې دي او بیا کتاب لیکلی دی رحمان بابا ته بنګي او چرسي او چیلم او څه څیزونه ورپورې تړلي دي د رحمان بابا د شعر کرامت ګورئ هم هغه عقاب خټک هم هغه خپل کتاب چاپ شوی کتاب راغونډ کړی دی او سوځولی دی هغه کتاب نه میلاویږي نه په لایبرېرو کې شته هغه کتاب نه چېرته کې په چا سره ذاتي شته که چا یو نیم کس ساتلی هغه به پرې شرمېږي چې چاته یې وښیي چاته یې ښودلی نه شي چې دا د عقاب خټک کتاب دی پر رحمان بابا اعتراض کړی دی دا ماته د رحمان بابا د شعر کرامت ښکاري چې چا چھیڑ چھاڑ کړی دی رحمان بابا سره نو دغه حال دی زه خبر رالنډوم کېدای شي مانه خبر اوږده شوي خو هم په دې د خوشحال بابا په خاندان کې یو ډېر لوی عظیم انسان یو ډېر لوی عظیم شاعر کاظم خان شیدا هم تیر شوی دی او کاظم خان شیدا سره د دې چې په خوشحال بابا هم فخر کوي خو هغه چې کله د خپل کلام دپاره د تنقید پیمانه او معیار ګوري نو هغه دوه مومند یادوي رحمان بابا او حمید بابا په دا وخت کې که شیدا دواړه مومند وي ثناخوان به هر دم ستا د ویلو
خوشحال بابا هم یاد کړی دی. شیدا خان به د کمیر د شاعرانو که مزار وته عرض دیتا انشا شي، خو د خوشحال بابا سره دا هم وایي چې د افغان له شعرا په شیدا باندې د ادب په مقتضا د خان شرف دی. یعنی خوشحال بابا که مانا اشرف دی نو ځکه چې زما نیکه دی، زه ورته ادب لرم، احترام لرم، د ځان نه ښه شاعر نه ګڼم. خو د رحمان بابا او د حمید بابا مقام څنګه یادوي؟ هغه داسې یادوي چې زما د مقام تعین په دې وخت کې به دې دوه مومندو کولی شو، ځکه چې هغه د نازک خیالۍ او د باریک بینۍ ماهرانو او استادانو. بلکې رحمان بابا ته د شیدا عقیدت وګورئ چې صرف یوه مصره د رحمان بابا راخلي او د شیدا غوندې نازک خیال شاعر چې ټول هند یې په مخ اخیستی دی، هغه وایي چې د رحمان په دا مصره د شیدا زړه دی، ته پری یې که آهوی یې که جادو کړې. نو تاسو ګورئ د رحمان بابا د شعر کرامت ته چې هغه خاندان اشرف خان هجری د خوشحال بابا زوی دی، د هغه مخې ته پروت دی چې رحمان بابا دا شعر ویلی دی چې خوشحاله او دولتا مې غلامان دي. خو اشرف خان هجری څه وایي؟ خوږ زبان په زمانې شکرې نولي، هغه واف چې مستقر یې پېښور دی. او د رحمان په ویل ځای د لقب نشته چې ما شعر منظور کو معتبر دی. یعنی څومره لوی خراج دی چې اشرف خان هجری یو شاعر راخلي او یو شاعر ته یو لقب ورکوي. کله چې رحمان بابا ته رارسي د سره لقب نشته، د سره د رحمان بابا د شان مطابق الفاظ نشته، د سره ټکی نشته. هماغه د رحمان بابا خبره چې ستا د حسن په تعریف کې رحمان ګونګ شو له ادبه، نو دلته اشرف خان هجری وایي بلکې ګونګ شوی دی د ادب او د احترام نه چې د رحمان په ویل ځای د لقب نشته چې ما شعر منظور کو معتبر دی. دا همدغه خوشحال بابا زوی دی چې په کوم خوشحال بابا رحمان بابا اعتراض کړی دی. خو اشرف خان هجری یو ځلېدلی ستوری دی، هغه سره د نواز خټک او د عقاب خټک لوبه نه ده شوې. همدغه شان عبدالقادر خان خټک یو ډېر لوی نوم، ډېر لوی شاعر او ډېر قابل قدر شخصیت تیر شوی دی. هغه په خپله د خوشحال بابا زوی دی او هغه په خپله وایي چې زه خټک د یار په غم تازه تازه شم، غوریا خیل رحمان کشو ورځنې ستړی بیا خراج عقیدت پیش کوي. دا د رحمان بابا د شعر کرامت دی چې چا ورته احترام لرلی دی هغه لوی شخصیات جوړ شوي دي، چې چا په اعتراض کړی دی هغه په لحد کې دفن شوي دي. نو دا هسې نه دي شوي. رحمان بابا چې ویلی دي چې د رحمان کلام په دا سبب شیرین شو چې هر کلام دی د اخلاص. نو دې کې شک نشته چې د رحمان بابا په کلام کې اخلاص دی، درد دی، مینه ده، احترام دی، انسانیت دی، تصوف دی، اخلاق دی. او بیا د رحمان بابا دا دعا هم قبوله شوې ده چې الهي د خپل حبیب له برکته دا ساده انشا رنګینه د رحمان کړي.